عامې روغتیا وزارت د میکروبي مقاومت د پوهاوي نړیواله اونۍ ونمانځله. په کابل کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په همدې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل چې د هیواد لرې پرتو سیمو کې د ډاکټر له نسخې او مشورې پرته د میکروب ضد درملو کارول د دې لامل ګرځي چې د یو شمېر میکروبي ناروغیو مقاومت لوړ شي او درملنه یې ستونزمنه او یا هم ناشونې شي. هغه د ناروغۍ چې هغې دپاره انټي بیوټیک ضرور نه دي، هغې ته باید انټي بیوټیک ورنکړل شي. مثلا موږ تاسو رواج دی چې کوم کس چې ریزش هم وي هغې دپاره انټي بیوټیک اخلي، چې دا ډېره غلطه خبره ده. تاسو کولی شئ چې د خپلو فامیلو د خپلو میندو سره او د دې سره وغږېږي چې د ریزش او د زکام او د مریضۍ دپاره هېڅ نوع انټي بیوټیک ضرور نه دي، دې په خاطر چې هغه یو ویروسي مرض دی، د هغه په مقابل کې د انټي بیوټیک په مقابل کې ورته هېڅ ځواب نه ورکوي. نو دې په خاطر باندې باید تاوده مایعات ورته ورکړل شي، بعضې د درد لپاره دواګانې لکه پاراستامول او دا شان ورته ورکړل شي، او د هغې د څنګ سره ورته غذا ورته تاوده مایعات او دا غذاګانې دا ورته ورکړل شي. انټي بیوټیک ته ضرورت نه دی. هو یو سړی ګورم چې مثلا 4 ورځې یا 3 ورځې د ریزش تېرې شولې، ولې 4مه 5مه ورځ دې ته هم ټوخلې پیدا شوله او ټوخلې مثلا بلغم ورسره لري او هغې وي زر نه شکېږي. او بله خبر دا ده چې د هغې سره مثلا تبه پیدا کړي، د دغه وخت کې دی کولی شي چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، د یوه انټي بیوټیک په سره مریضۍ چې دی هغه تداوي شي. دا اوس په افغانستان کې د دې مرګ چې کوم ریسرچ او ډیټا موږ لرو هغه ډېره زیاته ده، دومره زیاته ده چې یعنې اوس په دنیا کې د میکروب ضد چې کومه درمل ده یا دوا ده د دې مقاومت اوس دومره خطرناکه حد ته رسېدلې ده چې دې ته اوس یو ایمرجنسي ویل شوې ده. د روغتیا د برخې مسؤلین وویل چې د ډیری ناروغانو بدن ته د درملنې په مهال روغتونونو کې د نورو ناروغانو څخه میکروبونه انتقالیږي چې تر څو ورځې وروسته یې په بدن کې نوې ناروغي پیدا کیږي، او په روغتونونو کې باید هر څوک خپلې روغتیا ساتلو ته پاملرنه وکړي. شما فکر نکنید که کسی که در شبخانه بستر شده او دیگه هیچ نوع میکروب ندارن، ولی او میتونن که از سطح شبخانه یک تعداد میکروب های دیگر از اونجا بگیره و بعد از 30 روز وجود از چی شود ظهور بکنه. د نړیوالو راپورونو له مخې که د ایمار په وړاندې جدي اقدام ونه شي تر 2050 کال پورې به د نړۍ اقتصاد د ایمار د کنټرول لپاره په میلیارډونو ډالره زیان ورسیږي. د انټي مایکروبیل درملو د اثر نه کولو لپاره به میلیونونه انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي. څنګه چې تاسې پوهیږئ د ایمار د زیاتېدو علتونه ډېر واضح دي، لکه د بې کیفیتو درملو استعمال، د درملو غیر مسؤلانه استعمال، او همدارنګه د درملو په کیفیت او استعمال د نظارت کموالی. حتی اکثر مریضان د ډاکټر د نسخې او مشورې پرته له درملتونونو څخه دوا اخلي او یا هم د فارمسیست او نرس لخوا ورته درمل توصیه کیږي. که دا کار ادامه وکړي درملنه به ستونزمنه شي. باید د درملو په استعمال منظم او دوامداره کنټرول موجود وي. کال کم تر کمه 1.2 میلیونه انسانان د انټي میکروبیل ريزسټنس د وجې د انټي بایوټیک یا د میکروبي دواګانو سره د میکروب ضد دواګانو سره جواب نه ورکوي او له بده مرغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا دا موضوع په هغه ممالکو کې چې هغه وروسته پاتې دي لکه زموږ ستاسو ګران هیواد افغانستان، له شکه پرته دا په افغانستان کې یو د لوړو ستونزو نه ده. لکه موږ تاسو پوهیږو زموږ ستاسو په هیواد کې له بده مرغه میل پریکټیسز یو مهم علت د دې دی چې د میکروبونو مقاومت د انټي میکروبیل دواګانو په مقابل کې زیات شوی. زموږ ستاسو په اطرافو کې هغه دواګانې چې خلک استفاده کوي، هغه دواخانې چې دي، هغه خلک چې دي په هغه لیول نه دي چې د دې صحیح تشخیص وکړي، صحیح درملنه وکړي. له بده مرغه دا د دې سبب شوی دی چې د انټي میکروبیل دواګانو مقاومت زموږ ستاسو په هیواد کې په یو لویه بدبختۍ بدل شوی. د روغتیا د برخې متخصصین وویل چې روغتیايي کارکوونکي او ډاکټران د درملو په تجویز کې د پوره دقت نه کار واخلي ترڅو د ناروغ په بدن کې میکروبي ناروغۍ مقاومت پیدا نه کړي. ډاکټرانو ته، نرسانو ته او فارماسیستانو ته، هغه څوک چې د دوا سره تعلق لري، که مریض وي، که ډاکټر وي، که فارماسیست وي، د هغوی ته زه یو د هیله کوم پیشنهاد لرم چې د دې دوا د انټي بایوټیک یا انټي مایکروبیل دوا بې ځایه استعمال نه کړي او د ډاکټر د نسخې او د مشورې بغیر هیڅ کله باید دا دوا نه نوشته کړي او نه استفاده کړي. انټي مایکروبیل یا د میکروب د ضد چې کوم درمل یا دوا ده څو قسمه ده. د باکتریا خلاف خپله دوا لري چې انټي بایوټیکس ورته ویل کېږي. تاسو ټوله په دې باندې پوه یاست، خبر یاست چې انټي بایوټیک موږ تاسو نن سبا هغه خلک بې ځایه بغیر د ډاکټر نسخې استعمالوي
چې دغه انټي بایوټیک په باره کې معلومات نه لري چې دا د کم میکروب لپاره باید استعمال سي، نو د هغه د وجه میکروب دغه مقاومت پیدا کوي. نو بل قسم بیا انټي وایرل دی چې د وایرس خلاف استعمالیږي، بل قسم بیا د فنګس خلاف دوا استعمالیږي، بل بیا داس دی چې د پاراسایت خلاف استعمال. دا ټول انټي مایکروبیل دي او دا ټول که بې ځایه او بې ضرورته او زیات استعمال سي د دې د وجه مقاومت منځته راځي، میکروب مقاومت پیدا کوي. هغه دوا چې بیا وروسته تاسو استعمال کوئ هغه بیا هیڅکله بیا هغه تاثیر نه لري. د یادونې وړ ده چې د هیواد په کچه ډیر ناروغان د موسمي ناروغیو پر مهال په خپل سر د میکروب ضد درمل کاروي چې د میکروبي ناروغیو د مقاومت سبب ګرځي او له همدې امله د یو شمیر عادي ناروغیو څخه مړینه رامنځته کیږي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین په دې برخه کې د نوي قوانینو د پلي کېدو او د جدي څارنې خبر ورکوي.